السلام علیکم ګرانو کتونکو. په دې ویډیو کې به موږ داسې جملې په انګلیش کې زده کوو چې هغه زموږ ورځني کارونه یعنی داسې کارونه بیانوي چې هغه زموږ عادت وي او موږ یې په روزانه توګه کوو. په انګلیش کې د داسې جملو جوړولو لپاره پرزنټ سمپل ټینس استعمالیږي. که تاسو پرزنټ سمپل ټینس باره کې نه پیژنئ نو د پرزنټ سمپل ټینس لیکچر والا ویډیو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. په هغې کې موږ د پرزنټ سمپل ټینس د استعمال او په هغې کې د جملو جوړولو په تفصیل سره خبره کړې ده، نو تاسو یې کتلی شئ. زه سحر وختي راویښېږم. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. زه سحر وختي پاسېږم. I get up early in the morning. I get up early in the morning. wake up معنا ده د خوبه ویښېدل او د get up معنا ده د کټه پاسېدل. زه خپل غاښونه برش کوم. I brush my teeth. I brush my teeth. زه ناشته کوم. I have breakfast. I have breakfast. زه خپل کورنی کار کوم. I do my homework. I do my homework. زه غسل کوم. I take a shower. I take a shower. زه کپڑے اچوم. I get dressed. I get dressed. زه خپل ویښته ږمنځوم. I comb my hair. I comb my hair. زه پیدل ښوونځي ته ځم. I go on foot to school. I go on foot to school. زه لنچ په غرمه کې کوم. I have lunch at noon. I have lunch at noon. زه د شپې ټي وي ګورم. I watch TV at night. I watch TV at night. دې ویډیو کې چې موږ څومره جملې ویلې دا ټولې جملې داسې جملې دي چې عادتونه بیانوي. لکه مثلا زه خپل کورنی کار کوم، نو دې جملې مطلب دا نه دی چې زه صرف نن خپل کورنی کار کوم. د دې مطلب دا دی چې زما عادت دی زه خپل کورنی کار